ښه موږ سره یاره محمد حسن ناست دی، ډېر ښه شعر لیکي یاره، ډېر ښه وګړی دی زمونږ. نو بلنه ورله ورکوم یاره چې یو څو شعرونه راته ووایي، ډېره مننه وایي. محمد حسن ډېره مننه ستاسو د ټولو چې داسې پروګرام را جوړ کړو، مونږ هم پکې بلنه راکړه. خبرې سخاف صاحب وکړې، زه به ته د یو غزل ووایم چې نرګسي سترګې دي نو خود پکې ګلونه ساتي، نرګسي سترګې دي نو خود پکې ګلونه ساتي، مونږ پکې نه ځایوي غرونه غرونه زړونه ساتي. او زما د کام علم وجدان نه ډک مشران، زما د کام علم وجدان نه ډک مشران، مخامخ یو شان رستو بل شانتې نیتونه ساتي. او خپې پوهېږي چې دا ورانه هم د بل چا نه ده، خپې پوهېږي چې دا ورانه هم د بل چا نه ده، ولس ناپوهه دي په دوی چې تنقیدونه ساتي. او دنیا په مخ کې انکشاف وکړه سپوږمۍ ته لاړه، دنیا په مخ کې انکشاف وکړه سپوږمۍ ته لاړه، زما د کام بچي عدل بدل فکرونه ساتي. او زاک سر اوړم راوړم دا فکر کوم، زاک سر اوړم راوړم دا فکر کوم، زما بابا مانه څومره امیدونه ساتي. مننه. او یا هدایت ورکړه یا اور ورباندې ووغوه، یا هدایت ورکړه یا اور ورباندې ووغوه، چې څوک فساد پیدا کوي دلته جنګونه ساتي. او زه خو یې خوښ وم څومره خوږ وم نازولی ومه، زه خو یې خوښ وم څومره خوږ وم نازولی ومه، اوس یو سړی زړه کې امید، اوس یو سړی مانه امید زړه کې وهمونه ساتي. او زه به یې معاف کړم خبر یم خو بېننګه هم دی، زه به یې معاف کړم خو خبر یم بېننګه هم دی، نو چې بچا چاته په زړه کې دیوالونه ساتي. او هغه شاعر دی ورته ووایي غزلې لیکي، هغه شاعر دی ورته ووایي غزلې لیکي، هغه شاعر دی هر وخت لاس کې کتابونه ساتي. او چېرته به یو نه شو مدام ځان سره دغه وایي، چېرته به یو نه شو مدام ځان سره دغه وایي، حسن بېوسه دی بېوسه ارمانونه ساتي.